السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندرونو خوشحال روغ آباد اوسئ. د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستئ تل ژوندي یو اوسئ، یو د بل په غم غمجن او په خوشحالۍ خوشحاله اوسئ. عزیزانو، ښه اخلاق یو داسې ګل دی چې هیڅ وخت نه مړاوی کېږي. هیڅ وخت یې ښه بوی نه بد بوی کېږي، تل ښه بوی لري. که ښه اخلاق ولرو هر څه به ولرو. که اخلاق مو بد وي په خپل کور کې به خلک راپورې تنګ وي، د کار په ځای کې به خلک راپورې تنګ وي. ښه اخلاق یو داسې عمل دی چې ډېرې لاسته راوړنې لري، ډېرې ګټې لري. په کور کې، په بیدیا کې، د کار په ځای کې ټول به ستا انتظار کوي. او که درته ووایم چې ډېر څه به یې درته ساتلی وي. زه تل په خپلو تجربو باندې خبرې کومه. ما په یو ځای کې کار کاوه چې راتلم به نو هر یو ملګري یا د کار ملګري به ماته یو شی ساتلو او دوی به پوهېدل چې څه شی زما خوښ دی، هغه به یې راته ډېر ښه ساتلو چې په خپله به یې نه و خوړلی، ماته به یې ساتلو. نو ما به دې ملګرو ته تل دا ویله چې زه خو لږ خورم او تاسو ډېر کسان یاستئ، یوازې شه یو څه ساتلي وایي نه دا به خورې. یو به ویل زما به خورې، بل به ویل زما به خورې. عزیزانو، اخلاق عبادت دی او د ښو اخلاقو امر خدای پاک موږ او تاسو ته کړی دی. ښه اخلاق په ټولنه کې ډېرې ښې پایلې لري او بد اخلاق بدې پایلې لري. که ښه اخلاق مو درلودل په نړۍ کې به هم ټول درنه خوشحاله، په کور کې به هم ټول درنه خوشحاله. او که اخلاق مو بد و په کور کې به هم خلک خفه وي او په ټولنه کې به هم خلک درنه خفه وي. د ښو اخلاقو سره عبادت هم خوند کوي. تاسې به لیدلی وي ځینې انسانان چې ښه اخلاق لري او د خدای عبادت کوي، مونځ، روژه، زکات، حج، په دې شیانو کې هم انسان ته معلومیږي. ډېر خلک داسې وي چې کوي خو د جمع مونځ لیکن اخلاق یې ډېر بد وي. ما په جمع کې لیدل یو ځوان راغی د یو چا په مخ کې تیر شو، غلطي وکړه. دا سړی په نفلونو ولاړو چې ورته تاو شو، یو پړانګ ورته وایست خول یې هلته وغورځېده. زما په زړه داغ ولګاو. ډېر خلک چې مونځونه یې کول خفه شول. هغه هلک مخ ته لاس ونیوه او ویې خندل.
روان شو. ډېر به مو داسې لیدلی وي چې شپې تهجدو ته راپاڅي کړنګ کړونګ، او که په هغې وخت کې چا څه وویله نو دی غوسې کړي چې ګورې نه زه تهجد کوم. همداسې نور نفلي عبادتونه ډېر خلک به په حج کې وګورئ، په عمرې کې به وګورئ چې دوی داسې فکر کوي چې یو دی حج ته راغلی، د خدای عبادت ته راغلی، د هر شي حق دی لري، د آزاد لارې حق دی لري، په لارې باندې هر رقم د تلو حق دی لري، د طواف حق دی لري، د څملاستو حق دی لري، د اوبو څښلو حق دی لري، د نوافلو حق دی لري، د هر شي حق دی لري. او ډېر چې ورته ګورئ د مخ نه یې مچۍ الوزي. عزیزانو، که غواړئ چې خدای پاک ته مو نیک اعمال قبول شي، ښه اخلاق ولرئ. ښه اخلاق هر څه دي، بد اخلاق هر څه به د لاسه ورکړي. الله مو ښاد و آباد لره. ژوندي اوسئ، یو اوسئ، یو د بل په کار راشئ، یو بل سره خوشحالیانې وویشئ، یو بل سره غمونه وویشئ، یو د بل مټ شئ، یو د بل دوستان شئ، ملګري شئ، دشمنان کېږئ مه. موږ ټول یو بل ته اړتیاوې لرو. خدای پاک چې آدم علیه السلام پیدا کړ، چې ولیدل چې انسانان یو بل ته اړتیا لري، خدای پاک یې سلسله روانه کړله تر ننه. موږ او تاسې ټول یو د بل ملګري یو، دوستان یو، خپل یو، دښمنان نه یو. خدای پاک انسانان یو د بل دښمنان نه بلکې دوستان پیدا کړي دي. موږ په خپله دښمنیانې ونه کړو، د الله د مخلوق سره دښمنیانې ونه کړو، د الله د مخلوق سره دوستیانې وکړو، خیرخواهیانې وکړو، د اور کندې ته یې ونه غورځو. خبرې ډېرې دي، ښې خبرې د علماء کرامو نه اورئ او ملګرتیا یې وکړئ، ملاتړ یې وکړئ د علماء حق. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.